الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة ألهمنا اللهم ربي زدني علما ومن صور بيان التغيير الاستثناء دغه زینو کنه ایت صورتونو د بیان التغییر نه استثناء ده استثناء په باره کې تاسو ته بیګا بیان وشو چې دې کې هم زمونږه او شوافیو اختلاف ته لکه څنګه تعلیق کې اختلاف وو تعلیق کې اختلاف داو چې عدم شرط معنی دی د حکم نه شوافیو پنس او مو پنس باندې عدم شرط حکم نه معنی نه دی نو اندرنګ دغه ځکه اختلاف داري چې مو احناف پنس باندې چې کله استثناء ذکر شي نو دا تکلم بالباقی دی دا تکلم بالباقی دی یعنی گویا کہ ما قبل باندې دي سره اړو تکلم کړه نه دی تکلم بالباقی دی یعنی بالباقی بعد الاستثناء استثناء د بعد څخه کم دغه مستثنا و نو بس کنه نو دغه باقی باندې گویا کې کلامی کړه دی اور هغه ما قبل دی ټول کلام اړو دي سره کړه نه دی اور شوافی او پنځ باندې څنا کلامی کړه دی د سمایا کلامی کړه دی نو چې کلامی کړه دی نو بیا خو ټول واجب کا اڅنا معنی رغله دی معنی څه شه دی استثناء معنی څه شه دی لو څنګه د ځکه شوافی او پنځ باندې استثناء د معنی دی د حکم نه صحیح شو اور مو پنځ باندې استثناء معنی د حکم نه نه دی گویا کې هغه کلام هی باقی باندې کړه دی ما قبل باندې سره هغه کلام کړه نه دی هغه د پر دلیل لا اله الا الله کلمه دی اور موږ د طرف نه ورته جواب بیان شو چې د دې کې الا د استثناء نه دی بلکې دا په معنا د غیرو دی اور اندرنګ موږ د پر دلیل هغه د قران مجید آیت چې نوح علیه السلام په بری کې فرمایي فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما چې د دې کې دا ته هغه صدر کلام دا ته وګڼي او تکلم بالباقی و نه غنی یې چیرې لکه هغه شوافی فرمایي چې بس دی د کلام اولینه د کڼه دی د علت ګرځیدل دی خو سدی باندې عمل نه دی شوی د وجه د معنی نه نو د دې کې نوح علیه السلام په باره کې الله فرمایي فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما نو مو احنا فرمایو چې د تکلم بالباقی دی یعنی 950 کال عمر باندې الله کلام کړی دی نو اوس د کې نه دروغ رسی نه سرسی اندرنګ کچرته ته شوافیو کم مسلک ته هغه مطابق څه دی ول ترجمه وکي نو هغه به د شي چې الله تعالی یلی ته زر کاله تیر کړی دی نه نیم سوا کاله نو دا خو گویا کې قران مجید ته کذب نسبت لازمی کی کنه صحیح شو سیرا اولی ویل زر کاله به ویل نه نیم سوا کاله نو لہذا دغه ځکه استثناء په باب کې احناف کم مسلک هغه راجح دی چې تکلم بالباقی دی اوس ګورو کتاب ته ذهب اصحابنا ذهاب کړه دي زمونږه فقها کرام او استادانو حضرات رحمهم الله الا د خبره ته ان الاستثناء دغه استثناء تکلم بالباقی د تکلم بالباقی دی بعد السنیا ای بعد الاستثناء دغه سنیا د اسم دی د نوم د استثناء دی ها کأنه گویا کې دغه متکلم لم يتکلم دی کلام نه دی کړي الا بما بقیا مگر په هغه چې هغه باقی پاتې دي تکلم بالباقی وعنده صحیح امام شافعی رحمه الله پنځ صدر الکلام هغه صدر کلام کم دی یعنی ګوره لفلان علی الف الا 100 نو دغه صدر کلام لفلان علی الف دغه ما قبل د استثناء نه ينعقد علتن دا منعقد کیږي علت لوجوب الكل د پاره د وجوب د کل یعنی سارے کا سارا واجب ہونے کے لیے تمام کو واجب ہونے کے لیے علت منعقد ہو رہا ہے الا مگر ان الاستثناء دغه استثناء څه دی يمنعها منع کوي دغه استثناء ها دغه علت منع کوي ها ضمیر چا ته راځي دی
علت ته هغه صدر کلام دی دغه منع کوي استثنائی منع کوي فاعل استثناء دی اور چوک منع کوي دغه صدر کلام دغه علت منع کوي من العمل د عمل کولونه صحیح اور بیا یې بمنزله عدم الشرط دا په منزله د عدم الشرط فی باب التعلیق لکه التکی هم انت تعلقون دا سبب فی الحال غو په نسبت ګرځي د کنه څه دا سبب فی الحال دی خو طلاق ولې نه واقع کوي د وجه د عدم الشرط هغه شرط موجود نه دی نو دغه ځکه د وجه د استثناء ومثال هذا مثال د دې فی قوله علیه الصلاة والسلام لا تبيع الطعام بطعام الا سواء بسواء ستاسو ما خرڅو غلا په بدله د غالې کې مگر برابر سرابر صحیح فعند الشافعي رحمه الله پنځ امام شافعي رحمت الله علیه صدر الكلام ان عقد علتا دغه صدر کلام دا منعقد کیږي علت د پاره د لحرمت بيع الطعام بالطعام على الاطلاق د پاره د حرمت د خرڅولو د غالې په بدله د غالې کې على الاطلاق على الاطلاق معنا کوزه ته حاشیه کې لیکلي چې هغه قلیل وی او کثیر وی صحیح شو یعنی على العموم على الاطلاق على العموم څه قلیل وی او کثیر وی څه شیم وی یعنی قلیلی څه چاته یی هغه تعریف در تکړه ما لا يدخل تحت الكيل حاشیه ته وګورو اور اندرنګي کثیر چاته یی ما يدخل تحته صحیح شو ولا حاجی نو دا اسال الاطلاق د حرمت د پاره دا علت منعقد شوه دی علی الاطلاق خرڅولو د غالی په بدله د غالی کې حرمت د پر دا علت منعقد شوه دی وخرج عن هذه الجمله اور وبستلی دی دغه جمله عن هذه الجمله یعنی دغه جمله نه څه هغه جمله او هو تعامل مطلق دی څه شی وبستلی دی سوره المساوات هغه سوره مساوات وبستل دی صحیح شو وخرج اور یا وخرج عن هذه الجمله سوره المساوات یا سوره المساوات څنګه بشي وخرج وبستل دی چا وبستل دی ضمیر براجه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عن هذه الجمله دغه جمله نه څه هغه جمله څه شي دی لا تبيع الطعام بالطعام څه شی وبستل دی سوره المساوات سوره برابری ولا بالاستثناء په استثناء سره دا متعلق ته چا پوره خرجا پوره متعلق ته خرجا پوره فبقي الباقي پس باقی رہ گیا باقی تحت حکم الصدر صدر کلام کے حکم کے تحت صحیح شوا صدر کلام کے حکم کے تحت یہ باقی رہ گیا صحیح شوا ونتیجه هذا او نتیجه دغه اطلاق یعنی هغه په نسبت باندې څه شي دی صدا د پاره د حرمت خرڅولو د غلې په بدله د غلې کې علل اطلاق علل عموم څه قلیل او کثیر ټولو ته شامل دي د دې نتیجه دا دی نتیجه څه شي دی حرمت بيع الحفنه من الطعام بحفنتين منه څه حرمت خرڅولو د یو موټه غنم په بدله د دوو موټو غنمو کې صحیح شو یو موټی غنم زده ته درکم ته ماته 2 موټی غنم راکې نو یې دام حرامه دی ځکه غي علل اطلاق ته کنه قلیل او کثیر ټولو ته شامل دي وعندنا او زمون په نسبت څه شه دي بيع الحفنه لا يدخل تحت النص خرڅول د یو موټی غنم دا داخل نه دی لاندې د نص نه یو موټی غنم خرڅول دا داخل نه دی د لاندې د نص نه څنګه نص شه دي لا تبيع الطعام بتم د دې نص لاندې سره داخل نه دي ولی نه دي داخل ځکه چې ګوره الله نهي راوستي دي کنه لا اوس باغ نهي ولا سبق ته لاړ شي الله د دې څه فرمایي لا تبيع الطعام بتام تاسو غلا په بدله د غالې کې ما خرڅو الا سواء بسواء نو ګوره دغه نهي راوستي دي نو څه کله نهي راوستي دي نو دا به متوجي وي د شیزونو طرف ته دسی کمی اور زیاتی طرف ته دسی برابروالی طرف ته چې هغه باندې باندا خو قادر وی کنه پښوی هغه باندې باندا خو قادر وی چې دا برابر دی په خپل اختیار سره قدرت سره برابر کی دا کام کی او دا زیات کی یعنی کله به برابر وی چې هغه د پر شریعت یو پیمانه مقرره کړی وی
چې کله شریعت د طرف نه یو پیمانه وي چې دا پیمانه دی نو چې کم شي دغه پیمانه لاندې راتللو پیمانه کې ناب کېدلو نو بس دا توس لاندې دی او د څه شي چې هغه د پر سره پیمانه نشته نو دا به ته څنګه ناب کوي دغه کمه او زیاتې به ته څه معلومیږي نه معلومیږي نو چې کله اوس دغه ځکه ته دام ورکی داخل کې او د دې کې بنده په دې باندې قادر نه دی نو لا تبيع طعام بطعام د خو نه د عاجز شو پوه شي په خبره او نن سبا دا مسله نشته ها نن سبا دا مسله نشته نن سبا ځکه نشته نن سبا خود سي اوزان وروتلی دي کنه ها څه هغه سره زری زری شي ناب کیدی شي کنه ها د چټکه دی او د نیم پوي دی او د به چټکی نه لام دي شه دی پوه شو هر یو شی دی نو نن سبا دا مسله بیا نشته ها د مخکې زمانه کې څنګه کې نصف سا د ټولو نه کم مقدارو نصف سا نو نصف سا نه لاندې شی بدلول احناف په نس کې دي کې کامه زیاده جایز وو ځکه دا توسط لاندې خبره نه و خو نن سبا دا مسله نشته پوه شئ لئن المراد ځکه مراد بالمنهی دغه منهی سره مراد څه کم منهی دی کنه لا تبيع طعام بطعام يتقيد دا به مقید وي بصورت بيع د بيع هغه صورت سره دا به مقید وي دغه منهی د بيع هغه صورت سره يتمكنوا اي يقدروا قادر وي العبد عبد من اثبات التساوي والتفاضل فيه په تساوي اثبات باندې من په معنا د اعلی د برابروالی په ثابتولو باندې والتفاضل اور د زیاتوالی په ثابتولو باندې فيه اي في ذلك البيع په دغه بیع کې کمی زیاتی اور برابروالی باندې قادر وي کای لا يؤدي دا هغه کای د خاطر تاسو ته حتی په معنا د لامې کې رسی کنه هغه تحقیق تاسو شی وکنه نو دا هغه کای دی ښا نو کای لا يؤدي ځکه اردو کی معنی بکیږي تاکي ها کای لا يؤدي تاکي نہ لے جائے یہ منع الى نهي العاجز نهي عاجز کی طرف سبو نزی نهي عاجز طرف تا فما پس هغه لا يدخلو نه داخليږي تحت المعيار المسوي اغلان د معیار لاندې د پیمانه مسوي څه هغه برابرون کړي کان خارجن نو وی به د خارج څه نه داخليږي لاندې د معیار مسوینا نو هغه به وی خارج ان قضیه البحث قضیه معنا بحث حدیث کی بحث سے وہ خارج ہے صحیح شو د حدیث بحث نه هغه خارج دی حاجی ومن صور بیان التغییر او دتا بعضی صورتونه د بیان التغییر ولا نور بیانې ومن صور بیان التغییر اور بعضی صورتونه د بیان التغییر ما هغه دی اذا قالت کله یو سړی لفلان علی 1000 پلانکی د پاره ما باندې 1000 دی ودیعتن ودیعت اوس ګوره دا بیان تغییر دی بیان تغییر تعریف خو په ور کړه نه دی کنه بیان تغییر تعریف څه شه دی څه یو کلام معنا یواوی ته بعد کې د کلام راوړي څه هغه معنا هی بدله کی نو ګوره لفلان علی 1000 د دې کې علی راوړل دی علی دا الزام د پاره رسی وجوب د پاره رسی نو لفلان علی 1000 د دې کبره تقاضا کوي چې پلانکی د پاره په ما باندې 1000 روپے قرض دی صحیح شو او د مخ کی وی ودیعتن امانت په تور دی حفاظت په تور دی نو قرض خو نشوي کنه نو مخ کی کلام مقتضا قرض اوس ودیعتن سری هغه مقتضا بالکل بداله کسنه امانت ودیعتن فقوله پس قول د قائل علی د علی یفید الوجوب د افاده د وجوب کوي وهو بقوله اور قائل بقوله پخپل قول سره ودیعتن هغه ودیعتن قول دی غیره الى الحفظ بدل کړه دغه معنا الى الحفظ حفظ طرف ته امانت طرف ته وقوله اور قول د قائل اعطيتني او اسلفتني 1000 فلم اقبضها دوا مثالونه دي ښا اعطيتني فلم اقبضها تا ما تر کړی دي نو اوس ګوره د دې مقتضا څه شه دي چې ځکه تا ته ویم مولوی صاحب اعطيتني نو دې معنا څه شه دي تا ما تر کړی خو ما قبضام کړی دي کنه د دې ظاهره معنا خو انده دي کنه چې زه ویم تا ما ته مولوی صاحب هغه شه د ما تر کړی خو ما قبضام کړی کنه چې ما قبضا نه وی کړی زه به څنګه يم اعطيتني اور بیا دې سره ویم فلم اقبضها ما قبضا نه دی کړی نو ګوره ما بالکل معنا بدل کا
اندرنګ ګورا بل مثال اسلفتنی د بیع سلام ته یی خا د بیع سلام نوم بیع سلف هم دی اسلمتنی یعنی مونږه بیع سلام کړی دی الفن د 1000 په بدل کې فلم اقبضها خدغه 1000 ما قبض کړی ندی د الفن دواړو سره لاګي اعطیتنی الفن او اسلفتنی الفن صحیح شو ګوره بیع سلام تاسو پیژنو تعریف متاسو قدوری کیلې وی څه بیع سلام چاته یی بیع آجل بعاجل بیع آجل حمزه سره بعاجل عین سره اور دغه عاجل باندې با داخله دي نو معلومه ده شو ثمن څه شي دي بعاجل ثمن عاجل نو بیع سلام کې شرط ده چې په ثمنو باندې به مجلس عقد کې قبضه کول شي صحیح شو ده اور بیا مبيعه هغه میاش 2-3 بعد کې ورکول شي صحیح شو نو اوس تکله ویلو اسلفتنی الفن یعنی معنا دا څنګه بیع سلام ماته سره کړی دی الفن د 1000 په بدل کې یعنی تا ماته 1000 روپے را کړی دي که بیع سلام کړی دی خو به ثمنو باندې د قبضام کړی دی ثمن مدر کړی دی او تب یوی فلم اقبضها نو ګور کلام مقتضا د بدله کنه نو دا بیان تغییر دی من جمله بیان تغییر دا جمله د بیان تغییر نه دی وکذا اندرنګ لو قال کچرته یو سړی لفلان علی 1000 زیوف پلانکی د پرما باندې 1000 دی زیوف کوټا دی او زه ویم پلانکی د پرما باندې 1000 روپے دی خو 1000 روپے به سامي پیسې وی کنه سامي روپی به روغي روپی به وی کنه عمده درهم به وی کنه کوټا درهم خو چوک چا باندې قرضا نه وی صحیح شو او بیا ویم ته زیوف څنګه کوټا دی نو ګوره بالکل د کلام مقتضا بدل کا اول مقتضا کارا پیسې او دویمه مقتضا کوټا وحكم بيان التغيير حکم د بیان تغییر څه شری انه يصح موصولا ګوره دی کې تبديل اول دی کنه هغه بیان تقریر کې بیان تفسیر کې هغه د خپل خبري وضاحت کولو نو اوس وضاحت ته چاهه اوس کوي وکا چاهه سبا کوي وکا چاهه میاشتې بعد کوي وکا وضاحت کول دي د خپل خبري وای کا کلی کوي وکا اوس خو ته د خبري هغه مقتضا بالکل بدله اول خبره د یو معنا او د دویمه خبره د بل معنا نو دا هر وخت صحیح نه دی د لپاره به شرط لګول شي که چرته دا موصولن و ډایرکټ خبره وکړه معنا د ورته بدله کنو صحیح او که چرته وخت ورکې تیر شو مفصولن نو دا بیا صحیح نه دی نو ذکر دی وحکم بیان تغییر حکم د بیان تغییر انه څه بشک دغه بیان تغییر یصح صحیح کیږي موصولا ولا یصح او نه صحیح کیږي دغه مفصولا نه صحیح کیږي یعنی په فصل سره فصل نه دی کنه یعنی وخت ورکی تیر شي ثم بعد هذا مسائل اخر بیا رستا دا څه مسائل نور دي مسائل اخر ثم بعد هذا مسائل اخر بیا د څه نور مسائل دي اختلاف فيها العلماء څه اختلاف کړه دي په دې کې علماو انها اور علماء چا من الحنفیه احناف خپل منځ کې دغه کې اختلاف دي ها صاحبین اور امام صاحب انها دغه مسائل څه کم مختلف فيها دي من جمله بیان تغییر دا د جمله د بیان تغییر نه دي نو فتصح بشرط الوصل نو بیا صحیح کیږي دا په شرط وصل سره کدا موصولن وی نو بیا صحیح مفصولن وی نو بیا صحیح نه دي اور او من جمله بیان التبديل او یدا جمله د بیان التبديل نه دي نو بیان التبديل به در تراشی څه بیان التبديل دا نه موصولن صحیح دی اور نه مفصولن صحیح دی صحیح شو نه موصولن صحیح دی اور نه مفصولن صحیح دی نو وسیاتی اور رابشی دغه مسائل اور رابشی طرف منها طرف معنا ای بعض منها بعض من تلك المسائل سوچ مشتا سیاتی د پر فاعل څه شری طرف په معنا د بعضو زرد چرابشی طرف ای بعضو بعضی مسائل منها دغه مسائلنا فی بیان تبدیل کې د هغه مسائل روان دي صحیح شو هادي فصل و اما بیان الضرورت اور هر چی بیان ضرورت څه دی بیان ضرورت تعریف د دې کې نه دی لیکل شوی آسان تعریف تی ولیکو بیان ضرورت وہ ہے
بیان ضرورت وہ ہے جو متکلم کے بیان سے ضرورتاً اور اقتضاءً مفہوم ہو. جو متکلم کے بیان سے ضرورتاً اور اقتضاءً مفہوم ہو. صراحتاً ذکر نہ ہو. صراحتاً ذکر نہ ہو. صحیح شو؟ دا بیان ضرورت ته. مثال دی د پاره ګوره اوس ما ویلو کنه زید اور امر د پاره په ما باندې 1000 روپے دي. زید امر د پاره ما باندې 1000 روپے دي. امر د پاره 300 روپے دي. امر د پاره نو او زید د پاره څومره روپے شوي؟ زید د پاره څومره روپے شوي؟ 700. صحیح شو؟ اوس ما د زید بیان کړی دی چې زید د پاره 200 دي. ما خو صرف امر د پاره بیان وکړ چې امر د پاره 300 دي. خو هلته کې ما یلی وکنه چې زید اور امر د پاره 1000 روپے دي. چې کومه ما ویلو امر د پاره 300 روپے دي. نو او ضرورتاً اقتضاءً دغه بیان وګرځیدل چې زید د پاره څومره دي؟ 200 دي. صحیح شو؟ صراحتاً خو ذکر نه دی شوی کنه. حاجی ګور آسان دی ښا. و اما بیان الضرورت اور هر چی بیان ضرورت فمثاله پس مثال دی فی قوله تعالی په قول د الله تعالی کی و ورثه وارث ګرځیدلی وی د دغه مړی چوک ابواه پلار د دی وارث ګرځیدلی وی. ابواه تسنیه دی. و ورثه اور وارث ګرځیدلی وی د دغه مړی چوک ابواه مور او پلار د دی. نو فل امه الثلث پس مور د دی د پاره الثلث دریمه حصہ دی. یعنی داس یو سړی دی هغه مرشه نو هغه خدایوالی هیڅ کم نو بچی نو سوا د مور او پلار نه. او د دی ول جایداد میراث په څرنګه تقسیمیږي نو هغه د تی چې دا به د دی مور او پلار د پاره وي. صحیح شو؟ دغه ټول جایداد کل جایداد د چا د پاره دی؟ مور او پلار د پاره دی. اور مور د پاره دریمه حصہ دی. مور د پاره نو دوی حصے چا د پاره شوي؟ پلار د پاره شوي. پلار صراحتاً ذکر دی نه. او جب شرکت ثابت کړی دی شرکت الله تعالی بین الابوین په مین د مور او پلار کې. ثم بینا بیا بیان کړی دی الله تعالی نصیب الام اغا برخه د مور. فصوار ذالک بیانا نو وګرځیدل دا بیان لنصیب الاب د پاره د برخه د پلار. وعلى هذا قلنا بنا بردی باندې مونږ یو اذا بینا تسنیه سیګه ده ها بینا صحیح. اذا بینا څکله بیان وکي چوک مضاربت کی یو رب المال وی اور یو مضارب یو مالک او یو هغه مضارب. صحیح شو؟ د دواړه بیان کی نصیب المضارب برخه د مضارب. یعنی مثلا ما تا ته پیسې درکړلې نو اوس ما تا ته ویلو چې یاره 10% ګاټه بدتاوی یا نصف بدتاوی یا ثلث بدتاوی. ثلث دا بدتاوی. نور بیان ما ونکو. رب المال د پاره ځان د پاره ما برخه مقرره نکا نو بس 2 ثلث د ما شو کنه. صحیح شو؟ نو دا بیان ضرورت دی. اذا بینا څکله د دواړه بیان کی نصیب المضارب هغه برخه د مضارب وسکتا د دواړه خاموشي ان نصیب رب المال د برخه د رب المال صحت الشرکت د شرکت صحیح دی. داونه چیرې ابهام ورکی راغلو جهر ورکی راغلو نو لہذا دا شرکت باطل شینه نه شرکت صحیح دی. بس هغه د پر باقی پاتې دی. وکذالک اندرنګي لو بینا کچته بیان کی د غدواړه رب المال اور مضارب نصیب رب المال برخه د رب المال ولا بیان کی لکه مثلا ته پیسې درکم زه د توین چې مولوی سه د 1 لک روپی واخله د سر کاروبار کوا څومره ګاټه د وکا 2 حصے به ما ته راکای. صحیح شو؟ 2 ثلث به ما ته راکای. نو بس معلومه شو چې یو ثلث ته پاتې شو کنه. صحیح شو؟ وسکتا د دواړه خاموش او نصیب المضارب کانا بیانا نو دا بیان دی بیانی ضرورت. والا هذا حکم المزارعه اور بنا بردی باندې حکم د مزاربت یعنی اندی باندې قیاس کول شي حکم د مزارعات. مزارعات زمیندارا دی زما پټه دی تی کرے
ما درته ویلو چې یاره ماته به دومره غنم راکوې صحیح شوه نو بس باقي غنم د تا دي یا ته به دومره اخلې باقي زما دي. وکذلک لو اوصى لفلان وفلان ب1000 اندرنګي کچرته وصیت وکړو یو سړی پلنکی د پر اور پلنکی د پر په 1000 باندې ثم بینا اور بیا بیان وکړلو دغه وصیت کوونکی نصیب احدهما برخې د یو د دې دواړو نه یعنی اویلو چې زید د پر امر د پر خو امر د پر 300 روپی ورکا نو بس 200 زید د پر شوي کان ذالک بیان نو وی بدغه بیان لنصیب الاخر د پاره د برخي هغه بلې ولو طلق احدى امراتيه کچرته یو سړی طلاق کا یوا خزه د دوه خزونه یعنی سی ویلو د سی ویلو خزه مخاطب کې احداکما طالق تاسو کې یوا طلاق ده د دې تعین ونه کو ته یا ته احداکما طالق نو اوس ګورا چاته طلاق ده نو اوس دغه سړی لاړلو یوې څخه چې کله هغه سره ملاقات وکړلو جماع وکړله نو بس معلومه شو هغه بل خدای واله صحیح شو هغه طلاق دی نو اوس دا ګوري دا بیان وګرځیدل دی بلې طلاق د پاره څه طلاق ادا دی ثم وتئ بجماع وکړله احداهما یوې د دې دواړو سره کان ذالک بیانا نو وی به دا بیان لطلاق فی الاخرى د پاره د طلاق هغه بلې کې بخلاف الوتئ فی العتق المبهم او دا خلاف ته وتی کولو په عتق مبهم کې یعنی څه معنا څه وتی کول په عتق مبهم کې لکه اوس دا وی کنه دوی وینځي د دې هغه ته وی احداکما حره احداکما حره تاسو دواړو کې یو آزاد ده اور بیا ته لاړلې یوې سره د جما وکړله نو اوس هغه بل به آزاد وي نه ځکه څه اوس دغه څه دې سره تا جما وکړله دي کې احتمالات دي کې دی شي دا اندغه ته آزاد کړی وي بیا د ورسره نکاح کړی وي او دغه جما څخه مت کوي د ملکی نکاحي سره کوي ملکی رقبي سره نه کوي دغه ورکشتا کنه احتمال نو لہذا دغه اتک مبهم د واجنه وتی کول دي نو دي سره ازادي هغه بلې د پاره یعنی دا بیان نشي واقع کیدل دا بیان نشي واقع کیدل دا به تعیین کوي چې کما د کی وینځه هغه آزاد دي د هغه د پاره یوې سره وتی کول د دې بلې د پاره بیان نشي واقع کیدل چې دا د آزاد شي حاجی عند ابي حنيفه رحمه الله ولي لان زکا حل الوطء فی الایماء زکا حلت وتی په ایماو کې وینځو کې یثبتو بطریقین د ثابتیږي په دوو طریقو سره ګوره کوزه ناقد لیکلی ملک اور نکاح بطریقین بالملک والنکاح فلا يتعين نمتعين کیږي جهت الملک جهت ملک به اعتبار حل الوطء جهت ملک په اعتبار د حلت وتی سره ستا هغه سره وتی وکړه وتی د حلال وګڼله ځکه اوس آزاد شي بیا خو ته وتی کول حلال نه دي کنه اخو پر دې ځنه نه وګرځیدله نو اوس دغه یوې سره ستا وتی جما وکړله دې سره هغه جهت ملک د متعین کیږي نه صحیح شو کې دی شي دې سره تا وتی کړی وي نکاح ته ور سره کړی وي ابل هم د تا ول وینځه پاتې وي بس